سلامونه وخت مو پخیر. نن دوشنبه د میزان یا تلې 9مه نیټه ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. تازه په ایران کې بیا افغانان اعدام شوي. اسلامي امارات د یو خونړۍ ډلې غړي نیولي. اسرائیل بریدونو ته دوام ورکوي او حزب الله نوی مشر وټاکه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په ایران کې د 2 افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په ایران کې د 2 افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي 14 کسان د وږي یا سنبلې له 26مې نیولې تر تېرې چهارشنبې پورې د شیراز عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام شوي دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي چې د دې سره په تیرو 2 اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام شویو بندیانو شمیر 19 ته ورسید. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د شیراز په مرکزي زندان کې د ډله ییزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نشي. د ایران د بشري حقوقو سازمان تېره پنجشنبه رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې لږ تر لږه 33 افغانان په ایران کې اعدام شوي چې دا د تېرو 100 کلونو په پرتله 100 برابره زیاتوالی ښیي. دغه بنسټ ویلي 2 کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تېر کال 25 افغانان وګړي اعدام شوي وو. د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو په همدې تازه ورځو کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان بندیانو په اړه بحثونه کړي وو او ایران هم د افغان بندیانو پر وړاندې د سخت چلند درولو په اړه ژمنې کړې وې. د داعش پر ضد د اسلامي امارت ځانګړو ځواکونو تازه عملیات، مهمې نیونې او لاسته راوړنې. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اسلامي امارت ځانګړو ځواکونو د داعش د هغې ډلې غړي نیولي چې په کابل کې پر حکومتي کارکوونکو او په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو بریدونه ترسره کړي وو. دا عملیات په کابل او ننګرهار کې ترسره شوي چې له بریدګرو څخه یو تاجکستانی تبع هم نیول شوی چې غوښتل یې ځانمرګی برید ترسره کړي. د یادې ډلې د پټنځای څخه د یو ځانمرګي برید لپاره چمتو شوی واسکټ، 2 میله وسله او نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. د ذبیح الله مجاهد لخوا په خپرو شوو معلوماتو کې دا هم ویل شوي چې په تحقیقاتو کې څرګنده شوې بریدګر د بلوچستان له مستونګ سیمې څخه افغانستان ته راغلي وو چې هلته د داعش خراسان څنګ روزنیز کمپ کې روزل شوي وو. همدارنګه په فاریاب او کابل ولایتونو کې د داعش پر ضد په جلا عملیاتو کې د داعش 2 غړي وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. په دغو نیول شوو کې هم یو شمېر کسان شامل دي چې له مستونګ څخه تازه راغلي وو. اسلامي امارت وایي چې د داعش پاتې مشران او غړي اوس د ځینو استخباراتي ادارو په مرسته خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته تللي او له هغه ځایه خپل شوم پلانونه جوړوي. 3 هیوادونو افغانستان کې پر ټیکاو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سازمان په 9مې سرمشریزه کې د چین، سعودي عربستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر سولې ټینګار کړی. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د افغانستان مسأله د سیمې له سولې او امنیت سره تړلې ده او باید دغه هیواد سره د ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، د خلکو د ژوند د ښه کېدو او اقتصادي بیا رغونې په برخو کې مرسته وشي. پر دې سربېره د سعودي عربستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم په افغانستان کې د ټیکاو په تړاو د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. په دې غونډه کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیره هم وایي چې هیواد یې د نړیوالې سولې ساتنې ته ژمن دی. هغې دغه راز په افغانستان کې زده کړو ته پر لاسرسۍ، پانګونې او د ښځو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. لوګر کې د قومونو ترمنځ دښمني پر دوستۍ بدله شوه. د لوګر د بابوس سیمې 4 قومونه چې د ځمکې پر سر یې شاوخوا 20 کاله شخړې درلودې اوس په دوستانه فضا کې ژوند کوي. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان احمد الله انس وایي چې دغه روغه جوړه د سیمه ییزو مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو په منځګړیتوب شوې ده. یادې کورنۍ د اسلامي امارت د مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو له هڅو څخه مننه وکړه چې د دوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. دوی په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته به د ورورولۍ په فضا کې سره ژوند کوي.
د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلینو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې د یو کلني لاسته راوړنو په پروګرام کې ویلي چې په تیر کال کې د سلګونه کورنیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ حل کړي. د اسلامي امارت په بیا حاکمېدو سره د قومي شخړو کچه راټیټه شوې او 304 غونډو او 525 ناستو په برابرولو سره شخړې په بشپړه توګه حل شوي دي. بیا هم ښه راغلاست اقتصادي خبرونو ته. افغانستان برېښنا شرکت هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا رسولو بهیر پراخ او اغېزمن کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د افغانستان د برېښنا انرژۍ د پانګونې فرصتونو د وړاندې کولو کنفرانس کې ویل چې یاد شرکت د دې هڅه کوي چې په ټول هیواد کې برېښنا رسونه پراخه او اغېزمنه کړي. د نوموړي په وینا افغانستان برېښنا شرکت په تیرو 3 کلونو کې 400,000 نویو مشترکینو ته برېښنا برابره کړې ده. د سالنګ لویې لارې د ځینو برخو او 3 ګالریو د بیارغونې کارونه په ګړندي شکل روان دي. د سالنګ لویې لارې د بیارغونې قراردادي شرکت مسؤلین وایي چې د دې لویې لارې د بیارغونې کارونه اوس مهال په ګړندي شکل مخته روان دي. د سالنګ لویې لارې د بیارغونې قراردادي شرکت مسؤل مبارز برکتزي ویلي اوس مهال د دغه سړک چمتو کولو لپاره بنسټیز کارونه ترسره شوي او سطحي کارونه لپاره یې هڅې ګړندۍ روانې دي. ورته وخت کې ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي چې دې وزارت د سالنګونو لویې لارې د بیارغونې کارونه یې په 3 برخو کې پیل کړي او هڅه کوي چې لویو لارو په جوړولو سره خلکو ته لا ډېرې ترانسپورټي اسانتیاوې چمتو کړي. د ارزګان په چنارتول ولسوالۍ کې د اغاجان بند د ډیزاین او امکان سنجي مطالعې ترسره کولو پروژې پیل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په ارزګان ولایت کې د اغاجان بند د تفصیلي ډیزاین او امکان سنجي د مطالعې پروژو رسما پرانیستله. یاد بند د اوبو مدیریت، کرنې او اقتصاد د پرمختګ برخه کې مهم ګام ګڼل کیږي. دا پروژه د موسمي سیلابونو کنټرول او کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره جوړیږي چې څه د پاسه 80 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کولی شي او 2000 هکتاره ځمکه به خړوبه کړي. د دایکنډي د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت د مرکز نیلي په ګډون یو شمېر ولسوالیو کې د 10 ښوونځیو د بیارغونې کارونه پیل شول. د یاد ولایت د پوهنې ریاست د مدیر انجینر علي خان وایي چې د مرکز نیلي په ګډون په اشترلي، پاتو، شهرستان، میرامور، سنگتختو بندر، خدیر، ګجران او کیدي ولسوالیو کې د څه باندې 9 میلیونه افغانیو په لګښت سره د 10 ښوونځیو ودانۍ بیا رغول کیږي چې د یو شمېر ښوونځیو د بیا رغونې کارونه عملاً پیل شوي دي. د پوهنې وزارت لخوا د هیواد په جلا جلا ولایتونو کې ښوونځیو ته د ودانیو د جوړښت او یا هم د بیا رغولو کارونه داسې مهال ګړندي شوي چې په اکثر ولایتونو کې ډېر ښوونځي ځانګړې ودانۍ نه لري او زده کوونکي یې په شخصي کرایه کورونو کې او یا هم په سپین میدان زده کړې کوي. اوس هم پام وکړئ یو څو نړیوالو خبرونو ته. د اسرائیل پوځ وایي جنگي جټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکا سیمه کې د حزب الله لسګونه اهداف ویشتلي دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیلو پوځ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دوی په دغو بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي دي. خبرپاڼه کې راغلي دوی به تر هغه لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیاوې له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې راپور لا نه دی خپور شوی، خو د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې پرون یکشنبه د اسرائیلو په بریدونو کې 115 تنه ووژل شول او 359 نور ټپیان شول. هاشم صفی الدین د حزب الله نوي مشر په توګه وټاکل شو. العربیه د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی د لبنان حزب الله مشرتابه شورا هاشم صفی الدین د حسن نصر الله تر مړینې وروسته د دې ډلې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. ویل کېږي چې د حزب الله پخوانی مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د تلې شپږمه په بیروت کې د دې ډلې په مرکز د اسرائیلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې ووژل شو. حزب الله تر دې دمه په رسمي ډول د هاشم صفی الدین ټاکنه نه ده تایید کړې. اوس هم پام وکړئ یو څو سپورټي خبرونو ته.
د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي عظمت الله عمرزي واده وکړ. د افغان کرکټ ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړي عظمت الله عمرزي د واده مراسم ترسره کړل. په دې مراسمو کې ګڼ شمېر ملي لوبغاړو او مینوالو ګډون کړی و. د عظمت الله عمرزي د واده په اړه ګڼو مینوالو یې خوشحالي څرګنده کړې او پر ټولنیزو رسنیو یې عمرزي ته مبارکي ویلې ده. او افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ لیکلي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 میلادي کال په نومبر میاشت کې د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې د 3 نړیوالو یو ورځنیو سیالۍ لوبلړۍ ترسره کړي. یا د سیالۍ به د نومبر میاشتې په 9مه، 9مه او 11مه نیټه د افغانستان په کوربه‌توب په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. مسؤلین یا د سیالۍ د راتلونکي 2025 میلادي کال د اتلانو جام لپاره د بشپړ چمتووالي په موخه د افغان لوبډلې لپاره مهم یادوي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.